دا عکسونه د ځلا زازۍ د ګمارنې دي چې د دوشنبې په ورځ د خوست امنیې قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې برخې امره معرفي شوه. ځلا زازۍ چې په نظامي برخه کې زده کړي دا ګمارنه په خوله رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ دی. د خوله رسنیو ډیری کارکوونکي د ځلا زازۍ پخواني عکسونه لاس په لاس کړي او دا ګمارنه مسلکي نه ده یاده کړې. ځلا زازۍ په خپلو وړتیاو باور لري چې په دې برخه کې به کارنده اقدامونه وکړي. د خلکو دا وضع بالکل غلطی دي، زه دا بالکل رد کوم. په خاطر ما همدغه بخش کې تحصیل کړی دی، درس میلی دی، مسلکي کس یم او دلته راغلی مسلکي توګه کار کوم. او کوم بحث چې ما نیولی د هغه ناسیه بحث دی که چېرته زه د خپلو ناسیه بحث ته رانشم کار ونه کړم، نو آیا یو ورور راشي په دغه بحث کې کار وکړي؟ دا به لومړی ځل نه وي چې د یوې مېرمنې په ځانګړي ډول د پیغلې د ګمارنې په تړاو غبرګونونه راپورته کیږي. تر دې وړاندې نورو برخو کې هم ورته غبرګونونه ښودل شوي دي. ښځو چارو وزارت دولتي ادارو کې د ښځو ګمارنې د وړتیا په اساس یادوي. کاری که خانم زازی کرده و پست را که برش دادن کار خیلی عالی است، اما ما باید حمایت خود از این خانم به شکل متداوم داشته باشیم تا این بتونه کار درست انجام بده و از مردم هم خواهش ما هست که بسیار زود قضاوت نکنن، بگذارن که دختر خانم در مدت زمان کوتاه 1 ماه 2 ماه یا 3 ماه چی کارایی را انجام میده، باز بعد از قضاوت بکنن. په ګمارنه د غبرګونونه له وخت مخکې ځکه یادېږي چې تر اوسه ځلا زازۍ کومه دنده نه ده ترسره کړې چې ناکامي او بریا یې تجربه شوې وه. له همدې کبله د خلکو نیوکې له وخت مخکې قضاوت بلل کیږي. حضور زنان در پست های حکومتی همیشه مورد اعتراض آقایان قرار گرفته و این به دلیل است که به توانمندی زنان باور ندارد، در حالی که ما در چند سال گذشته دیدیم که هر زنی که در پست‌های کلیدی یا پست‌های پایین‌تر مقرر شدن توانایی‌های خود نشان دادن و مدت زمان کار است تا این نظریه مردا تغییر بکنه. په دفاعي او امنیتي برخو کې له اړتیاو سره سم د ښځو ګمارنه کمه ده. ډیری مېرمنې زړه نه ښه کوي چې دې برخه کې کار وکړي. له همدې کبله هغه هدف چې باید ښځې امنیتي او دفاعي برخو کې فعالیت وکړي دا بنسټونه ورته نه دي رسېدلي. نږدې 15,000 ښځې د پولیسو په چوکاټ کې په دندو دي او دا شمېر لا هم کم یادېږي.